که یوه ښځه له یو نه زیات مېړونه ولري نو دا مشکل به نور هم زیات شي. دا ستونزه به بیا څو چنده شي. او که تاسو هغه ماشوم په ښوونځي کې داخلوئ او بوځئ او هغوی له تاسو نه دا پوښتنه وکړي چې د پلار نوم څه دی، بیا تاسو مجبور یاستئ دوه نومونه ورکړئ. نن ورځ ساینس موږ ته وایي چې سړی د ښځې په مقابل د هغې په فطرت کې ډېر ښځې غوښتل دا شته دی. شپږم نمبر یو ډېر غټ غلط فهمي د اسلام باره کې هغه دا ده که اسلام یو سړي ته د یو ښځې نه زیات اجازه ورکوي. ولې اسلام یوې ښځې ته د یو نه زیات مېړه اجازه نه ورکوي؟ تر هغه ځای چې د ښځې سره د نکاح خبر ده، د هغو ښځو ډله چې یو سړی ورسره نکاح کولی شي په سورة النساء 4 نمبر سورت له 2 څخه واخله تر 40 نمبر آیتونو په منځ کې په ښکاره ډول بیان شوي دي. او په سورة النساء 4 نمبر سورت 40 نمبر آیت کې ذکر شوي دي تاسو د هغه ښځو سره نکاح نشئ کولی چې مخکې واده کړی وي. دا په دې معنی چې په اسلام کې یوه ښځه د یو څخه زیات مېړونه نشي لرلی. مخکې له دې چې زه تاسو ته یو اصلي وجه ووایم، تصور وکړئ اوس نه ډېرې داسې ښځې شته دی چې هغې د مېړه په تلاش کې دي. که یوه ښځه له یو نه زیات مېړونه ولري نو دا مشکل به نور هم زیات شي. دا ستونزه به بیا څو چنده شي. راځئ چې اوس تاسو زه یو منطقي جواب درکړم د دې خبرې چې اسلام یوې ښځې ته د یو نه زیات مېړه ولې نه پرېږدي. کله چې یو سړی د یوې څخه زیات مېرمنې ولري او که له دغه نکاح کوم ماشوم پیدا شي، تاسو کولی شئ په اسانۍ سره وپېژنئ چې پلار څوک دی او مور څوک ده. مګر که یو ښځه د یو نه زیات مېړه ولري او یو ماشوم پیدا شي، تاسو مور پېژندلی شئ مګر تاسو به ونه شئ کولی چې پلار وپېژنئ. او که تاسو هغه ماشوم په ښوونځي کې داخلوئ او بوځئ او هغوی له تاسو نه دا پوښتنه وکړي چې د پلار نوم څه دی، بیا تاسو مجبور یاستئ دوه نومونه ورکړئ. او د نن ورځې سایکالوجستان موږ ته وایي چې مور او پلار پېژندل د ماشومتوب د روغتیاو دپاره ډېر مهمه ده. په خاص ډول د پلار پېژندل. که تاسو مور او پلار ونه پېژنئ، ماشوم له ډېرو ذهني ستونزو سره مخ کېږي. نن ورځ چې ساینس پرمختګ کړی دی، زه خبر یم چې د ډي ان اے ټیسټ او جنټیکي ټیسټ شتون لري چې تاسو یې له لارې پېژندلی شئ چې پلار څوک دی او مور څوک ده. که څه هم دا ډېر دقیق نه دی، مګر که زه دا ومنم چې شاید له څو کلونو وروسته دا دقیق شي، بیا هم دا ډي ان اے سیسټم دا اوس وسره ووته. دا ټول څو کلونه وړاندې بیخي نه و. او یوازې دا وجه نه ده چې ښځې ته د یو نه زیات مېړه اجازه نه ده ورکول شوې، نور بېلابېلې وجې هم شته. د مثال په توګه نن ورځ ساینس موږ ته وایي چې سړی د ښځې په مقابل د هغې په فطرت کې ډېر ښځې غوښتل دا شته دی. نن ورځ ساینس موږ ته وایي چې د میاشتني دورې په جریان کې ښځه د مختلف چلندونو او ذهني بدلون سره مخ کېږي او په هغې وخت کې دا نشي کولی چې مختلفو مېړونو دپاره په یو وخت کې د څو ښځو رول ترسره کړي. داسې حال کې چې یو سړی کولی شي چې په یو وخت کې څو ښځو دپاره د څو رقم مېړونو رول هغه ادا کړي. د پاسه د دې که یوه ښځه له یو څخه زیات مېړونه یا له یو څخه زیات جنسي شریکان ولري او که دوی ټول یو بل ته وفادار هم وي، بیا هم ډېر چانسز شتون لري چې جنسي ناروغۍ رامنځته شي او بیا دا جنسي ناروغۍ بیرته سړي ته انتقال شي. نن طبي ساینس موږ ته وایي چې که یو سړی له یو څخه زیات جنسي شریکان ولري، یوې څخه زیاتې مېرمنې ولري او که دوی ټول یو بل ته وفادار وي، په دوی کې د جنسي ناروغیو رامنځته کېدو امکان ډېر کم دی. نو په ساینس او طبي لحاظ سره هم د یو سړي لپاره دا کومه ستونزه نه ده چې د یو څخه زیات مېرمنې ولري، مګر د یو ښځې دپاره د یو ډېر غټ مشکل دی چې هغه د یو څخه زیات مېړه ولري.